قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. پاکستان او چین افغانستان ته د بشري مرستو رسولو غوښتنه کړې. د پاکستان او چین هیوادونو مشرانو په ګډه افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو غږ کړی دی. دواړو هیوادونو په عاجله توګه افغانانو ته د مرستو رسولو غوښتنه کړې ده. د چین او پاکستان حکومتي مشرانو د سې شنبې په ورځ یعنی 2020 میلادي کال د اکتوبر 26مه په نړیواله ټولنې غږ کړی دی څو په عاجله توګه افغانستان ته بشري او اقتصادي مرستې ورسوي. دواړو هیوادونو ویل دي چې دغه مرستې باید په عاجله توګه چمتو شي ځکه افغانان د راتلونکي ژمي لپاره د خوراکي توکو او دارو درملو له کمښت سره مخ کېدلی شي. د پاکستان حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې لومړی وزیر عمران خان د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره د افغانستان پر سر خبرې کړې دي. د پاکستان او چین مشران داسې مهال د افغانستان په هکله خبرې کوي چې همدا پرون د قطر په دوحې کې د چین جګپوړي حکومتي چارواکو د طالبانو له مشرانو سره لیدلي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم د طالبانو او چینایي چارواکو ترمنځ دغه لیدکاته تایید کړي دي. چین او پاکستان د یو بل نږدې متحدین دي او دواړو هیوادونو د افغانستان د پخواني حکومت تر ړنګېدو وروسته په لومړیو اونیو کې هم افغانستان ته بشري مرستې رسولې وي. بل لوري ته ملګري ملتونه هم په افغانستان کې د بشري مرستو غوښتنه کړې او په ورته وخت کې یې د بېوزلۍ د ډېرېدو خبر هم ورکړی دی. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.